چې عرفات میدان ته دا ټول خلق لاړ شي کنه وی الله پاک په دغه ورځ سم خلق بخي کنه سم خلق بخي ټول تلیو د عرفات په میدان کې سرتور سر او د احرام په حالت کې رب ته خلکو ته دا غنه د صدا چې بس یو نوجوان دی دعا غواړي او دا ټول خلق حیران کړي دي دا ټول مجمع چې اینی دا نوجوان ته جمع ده بس دعا غواړي او خلق حیران. مالک ابن دینار رحمت الله علیه وی زه ورته نږدې ورلم چې ورلم دا اق معذور هغه حج له چې راغلی اق معذور ما خو لیدی و دعا یې کوله چې خدایا حجر اسود مې ښکل کړو خدایا په مقام ابراهیم کې مې مونځ وکړو خدایا د کعبې غلاف مې ونیو او دعا مې وغوښتله خدایا عرفات ته لاړم خدایا مزدلفې ته لاړم خدایا دا ټول مې وکړل خو یا الله اوس خلق قربانی کوي اوس شیطانان اوشتل شو اوس خلق قربانی کوي الله نو دا خلق کو تا ته قربانی پیش کوي الله قربانی کوي خو یا الله تمائین چې ما سره د دې احرام نه علاوه هیڅ چیز نشته دی یا الله ما سره هیڅ نشته دی یا الله زه تا ته د خپل وجود نذرانه در کوم الله دا قبول کړه زه خپل وجود په قربانی کې در کوم ما سره د احرام نه علاوه څه شته دی نه خدای خلق ساروي علالی ما سره هیڅ نشته خدای دا خپل وجود په نذرانه کې در کوم الله دا قبول کا دا نظر میں قبول کا دا وجود میں تا تب بخلے دے مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ وی دا کلمه ویلو او د دین پس کلمه ویلو پا اقا زی باندی وفات شو اقا زی باندی شو دا عشق یو سفر وکو خدای تخپل حاضری پیش کرلا خدای اغا زی تبوستو التے ورتوی خدای زتال دا خپل وجود نظرانه در کو اللہ دا وجود میں قبول کا اللہ دا وجود میں قبول کا وی پا اق کٹی می کلمه ویلو پا اق قضای تینا ساوخت و پا اق قضای وفات شو دیسی مینه بای لرلا و دیسی دا محبت سفری بای کول علماء وی حج دا دا عشق سفر دی دا دا عشق سفر دی چی سڑے سرطور سر روان شی بیا بلخپی روان شی او سرطور سر روانی خوشبوی بن لگے سر کے با منگز نوخی عطر بن لگے گنڈلی کپڑے بنا گندے ما تدیسی سر وخلے بر وخلے را مخامخش دا عشق یو سفر دے خدای دی زمونگ دا طولو نصیب کنو بس چه عرفات میدان تا دا طول خلق لاړ شي کنوی اللہ پاک بدغی ورس سم خلق بخی کنا سم خلق بخی طول تلیو دا عرفات پا میدان کے سرطور سر او دا احرام پا حالت کے رب تا ولاڑی او ناری وخی ناری ناری ناری